تورخم کې د بهرنیو اتباعو د ثبت دفتر پرانیستل کیږي. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو عمومي رئیس حسین احمد مدني چې د دې ولایت رئیس مولوي فرید الله حقانی او یو شمېر نور مسؤلینو ملتیا کوله په تورخم کې د بهرنیو اتباعو د ثبت په موخه دفتر پرانیستلو په موخه همغږي وکړه. په ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي دغه سیالۍ د اسلامي امارت د بریا د درېیمې کلیزې په ویاړ پیل کړي چې شپږ لوبډلو پکې ګډون کړی او یوه اونۍ به دوام وکړي. ننګرهار زندان کې بندیانو ته په بېلابېلو حرفو کې زده کړې ورکول کیږي. د زندان مسؤلین وایي بندیانو ته یې ټول سهولتونه برابر کړي. د ننګرهار په جرګه ولسوالۍ بزګران د اصلاح شوي تخمونو غوښتنه کوي. دوی وایي د کیمیاوي سرو مرستې ورسره کیږي خو په خبره اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي نو حاصلات به یې څو چنده ډېر شي. یو شمېر جلال آباد ښاریان د ریاست الوزرا د هغه حکم هرکلی کوي چې له مخې په ټول هیواد کې د هر ډول مرغانو، وحشي ژویو او کبانو ښکار منع اعلان شو. دوی په ورته وخت کې له ښکاریانو غواړي چې نور دې له ښکار کولو لاس واخلي څو د نایابه مرغانو نسل ورک نه شي. اخوا د ننګرهار چاپیریال ساتنې ریاست وایي د ریاست الوزرا له دغه حکم وروسته یې له ښکاریانو ژمنلیک اخیستی چې نور به ښکار نه کوي. او ننګرهار پوهنتون کې د اسلام له نظره د ښه استاد مواصفات تر سرلیک لاندې علمي سیمینار ترسره شو. په دې سیمینار کې د پوهنتون رئیس، مرستیالانو او د شریعتو پوهنځي اویا استادانو ګډون کړی و.